نبی علیہ السلام فرمائی چاچ یو روجدار له د روجماتي انتظام وکړو، یو روجدار ستا په مال روجه ماته کړله، نو نبی علیہ السلام ورته فرمایل وی د دې دومره اجر لري، د دغې روجهدار عمره اجر الله تعالی درکو، ستی ټول ګناهونه معاف کړل، او چې یو غلام دی د الله په لار کې آزاد چې یو کس ستا په مال روجه ماته. نو صحابه خو غربو نو صحابي راغی وی د الله حبیبه مونږ خو دومره طاقت نه لرو چې سړی موړ کړو. نبی علیہ السلام ورته دا په مړولو نه ده، دا په یوه کجوره باندې ده، دا په یوه نوڼۍ ډوډۍ باندې میلاویږي، خو چې ستا په مال څوک روجه ماته کړي. نو کوشش کوئ خپلو مالونو کې لږه لږه برخه وکئ، لږه لږه برخه. ځان له کیلو کجورې هلې دغه نیمې که نیم کیلو بل له ورکه، نیم ځان ته پرېږده. خو چې وایي دا خلک روجه ماتوي چې زما پکې اجر کېږي، بختور خلک چې ستا په مال چا روجه ماته کړله، نو یو دې د خپلې روجې اجر وشو، بل چې ستا په مال هغه روجه ماته کړې ده د هغه د روجې مره اجر ستا وشو. نو موږ ته به د یوې روجې اجر میلاویږي، او هغې ته به چې ستا په مال یو تن روجه ماته کړه، تا ته د 2 روجو اجر، چې 3 ماته کړه نو د 3 روجهدارو اجر، 4 ماته کړه نو د 4 روجهدارو اجر. نو دا د اجر میاشت دی کې په هر عبادت ناراسته مه کوئ، هر ځای کې خپله برخه ورچوئ. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل ومن سقا صائما سقاه الله من حوض شربتا لا يظمأ حتى يدخل الجنه. نبی علیہ السلام وفرمایل وی ومن سقا صائما، چا چې په یو روجهدار باندې اوبه وڅکولې، په یو روجهدار یې د روجماتي په ټیم کې اوبه وڅکولې، د روجماتي انتظام یې وله وکړو، هغه راولګېد روجه یې ماته کړله. دا څومره اسانه خبره ده. یوه ډبه شربت چاله واله، یوه ډبه وله واله وایي ماښام د الله د رضا دپاره چې روجه ماته یې په دې ماته وه، دا ما د ثواب په نیت اخیستې، نور مې وس کېږي نه، دا یوه ډبه مې د وسه وه جدا مې واغستل، خو مهرباني وکړه زما په دې روجه ماته وه که نه. نو ومن سقا صائما، نبی علیہ السلام فرمایي چا چې په یو روجهدار باندې اوبه وڅکولې د روجه ماتي په ټیم کې، سقاه الله من حوض شربتا لا يظمأ حتى يدخل الجنه. وی الله به په دې سړي باندې زما د حوض نه یو ګوټ وڅکوي، یو ګوټ. داسته چې په روجهدار باندې ګوټ څکوي، دې بدله کې به الله د نبی علیہ السلام د حوض نه یو ګوټ تاله درکړي، د دې ګوټ په بدله کې به د حوض ګوټ میلاویږي، او الله به ورله زما د حوض نه ګوټ ورکړي، او داسې ګوټ به لا يظمأ حتی يدخل الجنه، چې میدان محشر کې هغه ګوټ وڅکي نو چې د څو پورې جنت ته نه تللی، بیا به پې تنده نه راځي په میدان محشر کې، بیا پې تنده شته نه چې زما د حوض نه ورله یو ګوټ ورکړي. د میدان محشر څومره سخته تنده، څومره سخت حالت به، څومره سخته تنده به، په هغې کې به ورله الله زما د حوض نه یو ګوټ ورکړي چې څو پورې جنت ته نه دی تلی، په ده به بیا تنده نه راځي. نو دا ګوټ د روجماتي په ټیم کې چاله د ګوټ ورکولو په بدله کې دی. هی د یوه ورځ ووتله که نصیب کیږو، نښې ورځې باقي پاتې دي، نښې ورځې دي باز چې دا روجه ختمه شي، دا دغه به ختم شي، دا برکات او دا رحمتونه او دا اثرات په ختم شي، دا لږې ورځې دي. ځکه نن خبرومه چې یوم الجائزه را روانه ده د اختر په ورځ، بدلی به تقسیمیږي، بیا به وایي مولي صاحب نو خبر د اول نه نو، مونږ خو ټوله میاشت په موبایل کې تېره کړه، مونږ خو ټوله میاشت په خوب کې تېره کړه، مولي صاحب نو خبر. ځکه نن خبرو چې اولې ورځې دي، ونښلی د قرآن دومره تلاوت وکړئ چې دا ملک در باندې وګرځي، بس لولی قرآن په مخه د قرآن ختمونه کوئ، جومات ته راځئ. تراوح ختم هم بېګا شروع شوی دی، بیگا مونږ یوه سپاره په دې بنیاد وي که مونږ وی چاته پته نه، نو چې کم ځای ختم شروع ناراسته مه کوئ، لنډې تراویړو تصور مه کوئ چې یو ختم وکئ بل ځای اوږدې وینئ، هلته ورځئ. دا په شمار ورځې دي، په شمار
29 ورځې دي چې لنډې تراویح پکې اډوونه کوي د بی اوږدې ګورئ جومات کې ختم وشي نه میلاویږي حافظ قرآن په بیټک کې ودروه خو یې لنډې راله خوند نه راکوي ماله به الله بدله راکوي د اختر په ورځ نو چې ټولې تراویح مې اوږدې کړي چې الله یې راله اجر راکړي نو دا د لوټ مار میاشت ده حدیث مبارک کې راځي چې د رمضان میاشت شي د الله ر طرف نه آواز وشي وایي سیالي کوونکي را مخامخ شئ میدان ته شئ د عبادت سیالي کوونکي را میدان ته شئ دا د سیالۍ میاشت را میدان ته شئ میدان ته شئ دا د عبادت د سیالۍ میاشت ده الله دې مونږ ټولو له د صحیح عبادت توفیق راکړي او الله دې زمونږ د ټولو دا روجې خپل دربار الهي کې قبول کړي څومره کوشش ترنه کېدلی شي وږو له ډوډۍ ورکوئ او بربندو له جامې ورکوئ د قرآن تلاوت کوئ دا درې صفته په رمضان کې ډېر خوند کوي که نه دا په عثمان رضی الله تعالی عنه کې دا درې صفاتو دا په رمضان کې ډېره مزه کوي که نه بربندو له کپړې ورکول وږو له ډوډۍ ورکول او د قرآن کریم تلاوت کول قرآن ځان سره ګرځوئ یې ځان سره یې ګرځوئ په مخه چې موقع میلاویږي قرآن 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 وږې اینه ډوډۍ ورکوه بربند اینې هو کپړې والا زه اختر له 2 جوړې لم یوه ستا شوه یو به زما شي نو دا عثماني صفات دي روجه کې په دې عمل کول ډېر خوند ورکوي ډېر خوند نو چې ورسره د خپلو روجو سره د غریبانانو هم لږ سوچ کوو چې ماښام روجه ماتوئ نو لږ سوچ کوئ چې ما کره په دې درستخان دومره لوښي پراته دي اوس زمونږ کلي کې پلانکۍ خو یتیم دی د هغې په درستخان به یي د پلانکۍ ښځې خو خاون مړ دی یاره هغې کره به نن ماښام چوله وي هغې کره به ماښام کجوره وي د هغې کره به د ټانک شربت وي نو زه چې دا خلک ځان نو چې ماښام کینئ دا احساس ځان ته مخې ته کوئ دا یوازې مه خورئ په دې یوازې غرې مه ږدئ لږ د غریب سوچ په دې ماښام ټیم کې کوئ او ځان له لازمي دعاګانې غواړئ په دغه ټیم الله دعا قبلي ګوره دغه ټیم کې خبرې مه کوئ پابندي ولګوئ پابندي په دغه ټیم کې الله دعا قبلي بس ځان له خوشي ځای کې کښېنه او دعاګانې غواړه او د الله سره د راز خبرې کوه